په خوست کې د تولیدي فابریکو خاوندان وایي چې د تیر کال په پرتله د دوی په تولیداتو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی، خو په ورته وخت کې بیا له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د صنعتي پارک رامنځته شي ترڅو خپل تولیدات نورو ولایتونو ته هم وغځوي. ستونزه مې یوازینی د زی د نه شتون له امله ده او که موږ ته په صنعتي پارک کې زی وکړلی شي نو نوره به زموږ د کارخانې د خوست کارخانې به نوره انشاءالله رشد پیدا کړي، نوم به پیدا کړي. بل لوري ته په یادو فابریکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. و کارخانه که کار کمی میگ ده فامیل ده پر در ښه زمینه برابر ده و دا معاش نمیگ ښه گذاره کی. ډېر خوشحالي چې موږ ته په دا کارخانه کې کور زمینه برابر ده، خپل فامیل ته لول رزق پیدا کوي. موږ غواړو چې لږ موږ ته نوره ماشینه لوړ شي. اخوا بیا د سوداګرۍ او صنایعو چارواکي وایي چې موږ تر ډیره بریده هڅه کوو چې د پانګوالو لپاره په اړونده برخه کې سهولتونه برابر کړو او په دې برخه کې له مرکز سره هم په تماس کې یو. موږ د صنعتي پارک مورد بار د وزارت سره تماس نیولی دی. معین صاحب ډاډ ورکړی دی چې صنعتي پارک مورد ټولو ولایتو دپاره موږ داسې یو پلان جوړوو چې په آینده کې بیا کوم خنډ رامنځته نه شي. هغه څه موضوعات ډېر دي. د یادولو وړ ده چې په خوست کې په سلګونه تولیدي فابریکې شتون لري چې په مرکز او ولسوالیو کې په تیت پرک ډول فعالیت کوي. په خوست کې د فابریکو خاوندان داسې مهال د یو صنعتي پارک غوښتنه کوي چې د تولیدي فابریکو کار ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی او په ترڅ کې ګڼ شمېر کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. شمس الحق الهام، د افغانستان ملي تلویزیون، خوست.